سلامونه د ایجوکیشن پلس قدرمن لیدونکو په دې هیله چې له پوره روغتیا څخه برخمن یاست. نن پر داسې یو څه خبرې کوو چې اوس یې موسم هم دی او کولی شي د انسان په روغتیا کې مهمه ونډه ولري. روغتیا د الله جل جلاله له بې شمېره نعمتونو څخه یو نعمت دی چې انسان ته یې ورکړی ده او بیا د دغه روغتیا د ساتلو لپاره مختلفې لارې چارې ورپه ګوته کړي دي. د انسان بدن په ورځني ژوند کې غذا ته ضرورت لري. دا غذاګانې د سبزیجاتو، میوو، حبوباتو او داسې نورو په ډول وي. نن پر داسې یو څه خبرې کوو چې د انسان د روغتیا لپاره ګټور تمامېدلی شي. بادرنګ د هغو څلورو سبزیو له ډلې ده چې په نړۍ کې په ډېره اندازه کرل کېږي او خوړل یې د روغتیا لپاره تر ډېر نورو سبزیجاتو لومړیتوب لري او همدا ډول لومړی سبزیجات په ډېر اسانۍ سره کولی شو هر ځای کې پیدا کړو. د ساینسپوهانو وروستیو څېړنو ښودلې چې بادرنګ 92 سلنه اوبه لري. هغه کسان چې به هر دلیل اوبه نشي څښلی نو پر ځای د دې چې غذایي مهالویش کې بادرنګو ته ځای ورکړي بده به نه وي. بادرنګ د وجود د ضایع شوو اوبو په پوره کولو کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د وجود د داخلي او باندني تودوخې سره په مبارزه کې مثبت رول لري. هغه کسان چې پوست، دانې او یا جلدي ناروغۍ لري د بادرنګو خوړلو سره مرسته کوي او همدا ډول روغتیا پالان وایي چې د ښکلا لپاره هم بادرنګ مفیده نسخه ده. بادرنګ د A, B او C ویټامینونه لري چې زموږ د وجود اړتیا ورته ډیره ده. همدارنګه بادرنګ د هغو سبزیجاتو په سر کې راځي چې تر ټولو ډیرې اوبه لري. د هضمي سیستم د خوندي ساتلو لپاره بادرنګ تر ټولو ډیر ګټور دي. وروستیو څېړنو ښودلې چې بادرنګ د جنسي قوت په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. بادرنګ د پوستکي د ناروغیو لپاره هم ګټور دی، لکه د سترګو د لاندنۍ برخې پړسوب او د لمر په واسطه د مخ د پوستکي د سوځېدو ځکه په بادرنګ کې د سکوربیک او کافیک اسید موجود دي چې د بدن د اوبو ضایع کېدو مخنیوی کوي. بادرنګ د نورو سبزیجاتو په پرتله تر ټولو ډېرې اوبه لري او همدارنګه بادرنګ په خپل ترکیب کې بوره نه لري چې د وزن د ډېرښت سبب وګرځي. بنا پر دې روغتیا پالان هغو کسانو ته چې ډېر وزن لري د بادرنګ خوړلو توصیه کوي ترڅو یې وزن کم شي.